افغان سرباز مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم आवाज مې اوري مبین؟ ولا اوس په الحال خو اورو. خو ستاسو دا موضوع ده چې یعنی د خلک کونوزي تاسو به نو یو ساعت هم نه پرې دی کنه؟ نه بالکل نه. خو زما په فکر زه چې څونه فکر کوم چې دوی چې ترڅو تاسو د دوی منل نه او د دوی تاسو ترڅو چې سمشوي ناشته اصلاح شوي ناشته دا خلک نوزي او تاسو ظاهري ورته وایي چې موږ سمشوي یاستو او موږ القاعده سره لاس نه لرو د سره لاس نه لرو او پټه کې به دا کار کوي. نو تاسو چې ترڅو اصلاح شوي ناشته تاسو ښکاروي چې تاسو ترڅو انسانان تاسو نه جوړ شوي نه دي او د ترهګرو سره لاس مه کوئ د القاعده سره لاس مه کوئ چې دا ودرېږه. بس صحیح امریکایان انسانان دي چې موږ انسانان کوي. انسانان نه دي او که انسانان ور انسانان نه دي انسانان نو چې هغه خپل انسان نه د ما څنګه انسان کوي. تا نه خو خر جوړ کړی د خره غواکې در باندې پورې امریکایان انسانان دي. خبرې ته غواک شه نیغ مه کېږه. ته انسان د امریکایان انسانان دي و ظاهري ته چې زه ودرېږه. ظاهري باطني پرېږده. د امریکایان چې ما انسانان کوي امریکایان انسانان دي. دغه جواب ماته راکړه. امریکایان چې انسانان نه وي تا به ورته تړون نه کولی. ښه صحیح شو چې انسان له نر سره واده کوي. د اوباما په وخت کې تړون لاسلیک شو ښځه له ښځې سره نه. دا کوم د انسانیت ده او تاسو هم ته زده کړی د اشچي مروره هغسې که خدایم غرق او تباه که انسانیت م تاسو که انسانیت وای د خره غوښه به م خوړله ورشه د کوم کلي کې چې ګرځي عسکر سي چېرته لاړ سي خره ترې منډې وهي. تاسو که انسانیت پېژندلی امریکان مو په څاپېړو تاسو ورته لاس مه اچوه. اواز ته دي وګوره خبرو ته دي وګوره. امریکان تر هغو نه ځي. دا د رضا خبرې نه دي. قاري صاحب مهرباني وکړه دا څه وایي دا سړی وایي تر څو تاسو سم کړي نه ځي. غږ ته یې وګوره هغه ته یې وګوره منطق د تا په فکر د تا فکر غلام ده د تا فکر مزدور ده د تا فکر جاسوس ده. ته روزل شوی غلام یې. د ما او د تا د فکر ترمنځ د مځکې او د اسمان توپیر ده. دا څنګه فکر ده؟ تا خدام فکر نه کو چې امریکان به وځي. تا خدام فکر نه کوه اوس 2.5 عسکر پاتې دي چې شړونګا شټا سره به پاتې کېږي. تا خدام فکر نه کوه. امریکایانو خپل وطن امریکایان چپ کېنه چپ د خبرو لایق نه. چپ امریکایان وځي چپ کېنه وځي. د یو افغان دپاره خو زه خو د یو افغان دپاره دا شرم بولم چې دی د امریکایي عسکرو په شتون خوشحاله کېږي او دی موږ ته وایي چې تاسو د القاعدې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعدې سره اړیکې خو اول خو په تړون کې د دې یادونه نه ده شوې. نه موږ دا چا سره ژمنه کړې ده چې موږ به د چا سره اړیکې پرې کوو یا به چا سره ساتو. دا د یو افغان د یو مسلمان د یو آزاد انسان خپل حق ده. موږ خو څه امریکایي ګوډاګیان نه یو. موږ خو څه د امریکا تنخواخواره نه یو. موږ د امریکایانو سره چې کوم شي تړون کړی دی کوم څه مو ورسره منلی دي هغه مو عملي کړي دي چې هغه د دې خاورې نه چاته ضرر نه رسول دي. دلته په تړون کې تاسو که چېرته افسوس دا دی چې تاسو معلومات هم نیمګړي دي او سیاست مو هم د طلوع نیوز او د شمشاد نه زده کړی ده. نور خو د سیاست په الف او ب نه پوهېږئ. تاسو تړون مطالعه کوئ چې تړون کې څه لیکل شوي دي. د امریکایانو سره موږ د څه شي ژمنه کړې ده او امریکایانو د موږ سره د څه شي ژمنه کړې ده. دا تړون تاسو یو وارې وګورئ. تړون کې نه اړیکې ذکر شوي دي نه د اړیکو بحث شوی ده. تړون کې دا یادونه شوې ده چې د افغانستان خاوره به هېڅوک د امریکا په ضد نه کاروي. دا په تړون کې یادونه شوې ده. په مقابل کې به امریکایان د موږ په چارو کې مداخله نه کوي. د دې ځنه به فوزونه باسي. دا د تړون دا په تړون کې منل شوي دي. په تړون کې دا کومې خبرې چې ته کوې دا نه دي ذکر شوي. او د یو مسلمان په صفت که چېرته ته ځان ته مسلمان وایې نو امریکایان خو انسانان بللم شرم ده. امریکایان خو انسانان نه دي. انسان خو د انسان سره واده نه کوي. انسان خو بې ادبي مخ په انسان نه سپرېږي. انسان خو په خپله خور او مور نه سپرېږي. بې ادبي ډېره معاف. او دغه انګریزان چې تاسو انسانان بولئ په دوی کې محرمیت اصلا شته نه. په دوی کې محرمیت نشته. ورور په خور هم سپرېږي په مور هم سپرېږي په هر چا سپرېږي. پلار په خپله لور هم سپرېږي. بې ادبي ډېره معاف.
دلته د نورو ملګرو نه د نورو یارانو نه بیا ادبي ډېره ما آیا دې خلکو ته تاسو انسانان وایئ؟ آیا دغه خلک تاسو دومره لوړ معرفي کوئ؟ قاری زه خو شرم بولم. قاری صاحب ستاسو خبرې مو واورېدې او تړون کې خدا خبرې بار بار چې دوی د یادونم کوي په تړون کې چې د ترهګرو سره د القاعده سره او دغه ځمکه باید چې استعمال نشي زموږ په خلاف دا خبرې شته او د اورکم خبرې شته نه پکې اوربن شو نه پکې اورکم شو نه پکې هغه دا خبرې کوي. اول خو د ترهګرو ذکر په ټول تړون کې نه ده شوی. د ترهګرو جمله انګریزانو امریکایانو سرو کافرو د تاسې خولې ته در منډلې ده او که زه تا نه پوښتنه وکړم چې ترهګر څه معنا د ترهګر تعریف ته ماته نشي کولی ترهګر چاته ویل کیږي؟ ودی کې قاری صاحب ودی کې ترهګر څه معنا ترهګر چې دهشت جوړي ترهګر دغه شي چې دغه ترهګر چې د عام مسلمان عام انسانان وژني یو دهشت جوړي به دغه نه مثال یو خلک وژني دا ترهګر دی چې خلک باندې مثال د ټولو نه لوی ترهګر د ټولو نه لوی ترهګر خو امریکایان او د امریکایانو ګوډاګیان دي. د ټولو نه لوی ترهګر د امریکایانو ګوډاګیان دي. د امریکا روزل شوي ملیشې پرون خوست کې یو کلی ته تللي دي اوسه پورې که ښځه په مخ ورځي مولي که ماشوم ورځي مولي که حیوان ورځي مولي که انسان ورځي مولي د دې نه لوی ترهګر بل څوک شته؟ تاسې تاریخ وګورئ مسلمانانو خو ترهګري کړې ده. تر ټولو لویه ترهګري انګریزانو کړې ده امریکایانو کړې ده. امریکایانو په یوه ورځ په لکونه انسانان وژلي دي په یوه ورځ. دا د لوی ترهګر څوک شو؟ ترهګر چاته ویل کیږي؟ امریکا په ټوله دنیا کې لوی ترهګر چې د امریکا ده نه د چاوري نه د چا منی چې چې تزي کچې ترازي کوم ملک خرابوي کوم نه خرابوي نو هغه دغه غټ ترهګر صحیح دی خو ته چې دا ګوډاګیان او دا خپل د وطن دفاع څوکي هغه ته اوس په خار کې بم شي اوس په خار کې مثال هغه تاسو وګورئ وطن دفاع د چا نه کوي؟ وطن دفاع د چا نه کوي؟ خو سره انګریزان خو تا په وطن کې پراته دي سره کافر دي تا په وطن کې پراته دي ته مخ کې ورته روان دي افغان په کورې خېژوي نو ته نور وطن د چا نه ساتي خو وطن خو ته دي ساتي د چا د څلوېښتو ملکونو کافر دي راوستي دي د څلوېښتو ملکونو استخبارات دلته فعال دي د څلوېښتو ملکونو کافر دي په لاس نیولي دي د خپل افغان په کورې خېژوي خپل افغان ورته نسی خپل افغان ورته تړي خپل افغان ورته وژني او په ډېر افتخار ستا اعلی سر قومندان وایي چې زه د نیویارک او واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یم ته بیا وطن دې چا نه ساتي ته د وطن د ساتلو خبره ولې کوي په کومه خوله یې کوي ته داسې وایي چې زه د نیویارک او واشنګټن ساتم ستا اعلی سر قومندان وایي په افتخار وایي حمدالله محب وایي چې موږ نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو کوم کله ویلي د افغانستان امنیت په لومړۍ کرښه کې خدا خو وایي د نیویارک واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې اوس قاری صاحب چې دا د واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې دی هغه په دې رقم وی او په دې الفاظ وی خو مګر طالبان په دې الفاظ وی چې افغانستان به د دوی په خلاف استعمال نشي نو دا او د دې خبره کې فرق نشته فرق شته فرق شته کې ګوره د کابل ادارې اعلی سر قومندان وایي چې زه د نیویارک او واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یم په لومړۍ کرښه کې دا معنی چې د نیویارک او واشنګټن د امنیت لپاره خپل افغانان وژنم طالب چې ویلي دي چې د دې خاورې نه به په چا تعرض نه کیږي هغه په مقابل کې هم ژمنه شوې ده چې همداسې به امریکایان هم په دې خاوره کې د چا په کار کې کار نه لري دلته طالب د چا سره دا ژمنه نه ده کړې دا تړون نه ده کړی چې زه به د افغان په کور چاپه وهم زه به انګریز د افغان کور ته بیایم ته خو انګریز د په لاس نیولی د افغان کور ته بیایې د افغان په کور چاپه وهې طالب خو د افغان په کور د چاپې وهلو تړون د چا سره نه ده کړی که نه قاری صاحب فرض مثال د اسلامي امارات راغی په افغانستان کې او هغه یو داسې مجاهد پیدا شو یو هیرو پیدا شو په امریکا باندې حمله وکړه ته به څه کوې امریکا چې د موږ په چارو کې لاسوهنه نه کوي موږ یې هم نه کوو نه ولې کوي دې اجازه نه ورکوو ته که دومره ته کوي تا ته کوو ته کوي دا چې اجازه نه ورکوي حق نه لري ولې کوي
ګوره ته په خپل په ژبه وسم دا ګورې ته په امریکا حملې پرېږده امنیت ساتي ګورې د امریکا امنیت ساتي ته مطلب دلته غلامي امریکا باندې کوي حملې ته دلته پرېږده په مزدوري امریکا کوي باندې ته حملې دلته دماغ پرېږده کور ته ته راولې امریکایي د افغان کور ته مه اړوه په امریکا حمله د تا د سر وخوري په امریکا باندې حمله کول امریکا باندې حمله ته پرېږده ته په کومه خوله شرم نه لرې چې ته په امریکا د حملې خبره کوې ته امریکایي د افغان کور ته مه اړوه ته امریکایي د افغان په کور مه خېژوه ته امریکایي ته د افغان ناموس مه بې عزته کوه ته په امریکا باندې د حملې خبرې کوې دا مه وایه چې لاس مه اچوه دومره غټه خبره وکړو د امریکا باندې د حملې خبره د هغه څوک وکوي چې افغان کور ته انګريز نه اړوي قاری صاحب د دې سوالونو زه ته جواب در کوم قاری صاحب زه ګوره ته خپل په خبرو کې دی سره رقم ورکې نو سره رقم ورکې ته خو امریکایانو ساعتې تر شا او تر مخې روانې ته خو یو مزدور ما پرېږده خبرو ته مبین امریکا حمله کې وړه خوله دې د غټې خبرې مه کوه ته د هغه امریکایي جواب ورکړه چې په څاپېړ دې په دې مخ وایي ته ورته لاس مه اچوه غلی شه خدای دې خوار نه که مبینه ته دې هغه پاکستاني جواب ورکړه چې ستاسو پرتګالي وایستل مبینه د ملا سلام دی پرتګي وایستی د هغه جواب ورکړه چغې ما خدای دې خوار نه که لیونیه ترکیې کې ناستې وروره چک چک چلی راځي دلته سیاست کې ګوتې وایي خدای دې غرق نه که غازي هلمندی السلام علیکم چک چک چلی خو چې بیا هغه چړایي ته سې مونږ ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جنرال مبين صاحب و تا ته او قاری صاحب ته او ټولو مجاهد ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو غازي هلمند مهرباني ډیره ښایسته موضوع ده مبين صاحب خدرمن شمیره جګر شاهین صاحب خدای کړي وه انشاءالله په انسانیت غږیږي اخري شیبې دي د غلامانو ډېر بد حالات یې باندې دا خبرې ډېرې بد تاثیر باندې کوي زما غږ خو سم دی مبین صاحب غږ دې بیخي سم د غازي هلمند د مهرباني وکړئ نو دغه زما خو دا توصیه ده که دغسې غیرت یو اسلامیت په ځان کې نشي پیدا کولی چې دغه خپله د دوی سره د مبین صاحب محترم تاسو خپل بحث ته دوام ورکړئ زه درنه لاړم په الله مسپارم نو دوی سره دا بد کار امریکایان کوي دا خپل د ځان دفاع نشي کولی او خپل پر ځان باندې خوا نه بدوي او پر نورو افغانانو باندې هم دا فکر کوي چې نور افغانان هم داسې نور افغانان خو داسې نه کېږي نو ټول خو داسې مردارې شیدې نه دي رودلي او نه په داسې بې غیرتیا کې لویان سوي دي افغانان خو افغانان دي افغانان مسلمانان دي غیرتمن ولس دی نیکهګانو د انګریزانو سره تاریخ ګټلی د انګریزانو څه انګریزان یې مردار کړي پلروی د شورویانو څه تاریخ ګټلی دی د اوسني زلمیان به دا به د امریکایانو د دغه سکشویانو څخه دا تاریخ ګټي او دغسې د بېغیرتیا درس د دوی خپلو بچو ته ورکړي چې دوی راځي پر لایف ویډیو باندې د امریکایانو ستاینه کوي او یا د امریکایانو هغه کړنې ستایي چې د دوی سره جنسي تیری کړی دي د دوی په کورو کې لوېدلي دي او دوی 20 واره پړ مخ پرې ایستلي دي او کالي و پرتګونه یې ځینې ایستلي دي و کپسانو ته یې اچولي دي هغه په انډیوالۍ کې نه په خلاف کې نو دا خو د دوی دپاره بېغیرتیا ده موږ ته دا بېغیرتیا نه راښیي موږ بېغیرته خلک نه یو او نه مو دا د بېغیرتیا درس ویلی دی نه مو دا د بېغیرتیا درس خوښ دی بالکل نو دغوی خو دي دغسې عادت سوي دي غازي هلمند د دوی خویلا د امریکانو مخته و شاته رواني او وروره ګله د افغان په کور یې ورواله چاپې اچوه منډې وهه کته او پورته ته په الله یقین وکړه په لوګر کې په امریکانو باندې حمله وسوله څنګ کې بیسو د عسکرو په دې رقم منډې راوهلې چې بس د تی خپل مرګ ته ځان ورکړ شپږ امریکان یې پرې نه کړو د طالبان یې مړه کړي دوی به وایي ته امریکان نه مړه کړې نو امریکایي باندې چې ډز کوم مخکې عسکري چې ډز پې کې مخکې عسکري چې ډز پې کې مخکې عسکري نو څنګه یې ولې نو په هغه جنګ کې تر 15 زیات داخلان مردار سو امریکان یې پرې نه کړو د 3 کس امریکان پکې مردار سو کنې هغه شپږ واړه ژوندي وړل نو دا د دوی غیرت ده او خبرو ته بیا وګوره بیا ځي امریکانو پسې امریکا ته یاره دا تړون که ماتېږي د اردو یو غلام عسکر دی وایي زه امریکان مړه کوم مونږ ورته باروت ورکوو نشته په تاسو کې دا همت خدای مو خوار نه که په دې مذبذبه دین باندې په هیڅ کې نه د ډالرو په شوق کې دومره تللي اوس حیران پاتې دي هډوکی یې خوړلی ده
خو دا ورته معلومات نه و چې وځي به په کومه لار. اوس هغه هډوکی بند ده، خو دوی غلامي او مزدوري کړې، اوس وایي چې ښه طالب خو را روان ده. اوس به څه کوې؟ اوس به مخامخ کېږي ورسره څنګه چې مخامخ سي څه به ورته وایې؟ ښه په عسکري کې خو دې هم نه پرېږدي ځکه اعتماد نه در باندې کوي، دا خو د غلامانو په فلټرو کې راغټ سوي دي. والله زه ترکیه خو ستا ښه ترکیې کې به څه کوې؟ والله چک چک به چلومه، نور به نو چی شی کوم، خو همدغه کار ده. نو خو آخر سړی وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. نو تاسو هغه ورځې له یاده مه باسئ چې محب، صالح، غني، دا کابینه پارلمان دوی به وروره ګله مخکې نصرت افغان به قمنداني چک چکې به ورته اخیستې، یو ټیله او ټمبه به یې په دې چړیانو کې به یې لوخړه ترېنه خیزي لکه سینجي موټر. اوسلې نو خدای مو خوار نه که. چک چک زنده باد، ترکیه زنده باد، ټول در روان دي. نصرت افغان دومره قوي ټیم دي، انتخابات ورسره وکړه صدر به یم ته. نو مبین صاحب راځئ دا چک چک د ستاسو پرتګاکونو باندې تړو، د ستاسو طالبانو پرتګاکونه. یاره پرتګاکونه نه دي، موږ به د هغې وتړله څه ورته وایي، هغه باندې وتړه پاروا نه کوي، هغه څه خبره نه ده. خو چک چک ورته واخله، هغه تړل نه غواړي، ما ته معلوم ده. هغه به قیزه کوو، شاته به یې درپسې بندوو، چنګه کوو به یې منډې به وهې. چک چک خو دې لیدلي که نه. ښه غازي هلمند اورل مبین صاحب، زه به و دوی ته دا خبره وکړم، زموږ سره چې هر څه سوي دي هغه زموږ سره د دین پر تضاد باندې سوي دي. زموږ سره په غلامۍ کې الحمدلله نه دي سوي. موږ که بندیان سوي، موږ که بې عزته سوي، موږ که بمبار سوي، موږ که شهیدان سوي، هر څه چې زموږ سره سوي دي هغه زموږ سره د دین پر بنیاد باندې سوي دي چې دا خلکو د دین دښمني زموږ سره راخیستې ده، زموږ سره د دین قصد لري. که موږ دغسې بې ضمیره او بې وجدانه سو لکه دوی، او بیا زموږ سره دغسې معامله وسي لکه د دوی سره چې سوې ده، نو دا بیا زموږ دپاره یو تور داغ دی. الحمدلله زموږ سره چې سوي دي هغه د الله په حضور کې موږ په دې باندې ویاړ کوو، په دې باندې افتخار کوو، پر دې دنیا باندې هم په کوو. خو دغسې بې غیرتان نه یو چې د دوی تر مخ ځغلو ځغلو بیا هم کالي راڅه وباسي، د دوی تر مخ ځغلو ځغلو بیا هم بمبار کړي او بیا هم دا شرمېدلي پرېږدي. دا خو د دوی دپاره یو ضلالت دی. دوی دا په شرم نه پوهېږي. دا هغسې بې غیرته انسانان دي چې په ټوله دنیا. غازي هلمند خو متاسفانه قطع شو، لکه چې انټرنېټ کې ستونزه راغله. نصرت افغان دا د مونږ ورېرې ته هم سلامونه وایه. ماشاءالله دا خو سم د چین غوټۍ ده. الله دې وساتي، الله دې وساتي. د تا نه دا ډېره هوښیاره ده، الله دې وساتي. ډېره ډېره هوښیاره ده. نصرت وروره نوبت د تا د مهرباني وکړه، د مۍ تر لومړۍ نیټې پورې به وځي، که ونه وته نو د خیره سره. ګوره زه خیر ده له موضوع یو بیرون ته یو سوال کوم، خیر دا به یا وځي یا به نه وځي، هغه به بیا پرېکړه تاریخ کوي. فکر نه کوم چې وځي. اول خو په دې موضوع باندې فکر نه کوي، فکر نه کوي. دغه ده شاهین صاحب، فکر نه کوي. خو ګوره زه څه وایم دا امریکایان هیڅ وخت افغانستان نه پرېږدي، هیڅ وخت افغانستان نه پرېږدي امریکایان. یوه خبره. دومه خبره، نن پرون بله ورځ په پاکستان کې پاکستانیانو 4 پښتانه وژلي دي. په هغو حق نو ستاسو نظر غواړم. بلا ورپسې چې وژلي دي، د مونږ په ملک کې د ورځې شل وژل کېږي. دا اوس لاړ شه په خوست کې کمپاین. دا په دې خاطر ویل چې تاسو قرارګاوې هلته دي، نو تاسې هلته ورته ډېری یاست، ولې څه نه وایاست؟ د مونږ قرارګاوې په هلمند کې دي. وروره ورشه د خوست غمه وکړه. زه لا خپل زخمونه څټمه، زه د بل چا په قصه کې هم نه یم. کار څه کوي، خپل کار ده. پښتانه یې وژلي. خدای ته تر اوسه زخمي شوی، نو راسه اوس هم ځان ښکاره کړه، ته هم ځان ښکاره کړه. په دې حالات کې دا خلک به قضاوت وکړي. ځه لږ صبر وکړه، خو اوس به ته داسې جای ښکاره کړې چې دا بېادبي ده. خو ځکه ته واقعیت جهادي یې که نه جهاد دې کړی وي. زه ته هم ځان ښکاره کړه، زه به هم ځان ښکاره کړم. چې تا دې وطن رک روغ ده، سر خو دې رک روغ ده، نو په کوم جې یې ویستلی؟ ځان ښکاره کړې، بیا کړه لیونیه. خو چېرته به دې په هغه کې د محل خاص سره کوم مرمۍ نښتي، اوس به هغه ښکاره کړې. نو ته خو شرم نه لرې. موږ شرمېږو دلته په دې لایف کې، دنیا خلک یې ګوري. ته به دې اوس خپل هغه ځاله ښکاره کړي، د خوږ ځاله چې دغه جي کې طالب ویستلی یم. نو بیا زه څه وکړم؟ طالب خو دې ولي چې په هر چیز سولی. محترم مبین صاحب، دا غونډ د صدره خالد چې ولې دې په سار نه ولي.
د صدقان صنفیان دي د غونډ په مغوي وځای لګېدلي دي او واده ورېده ځان راته ښکاره کړ پېښور کې پښتون وژل شوی ده دا په هلمند کې چې وژل کېږي دته خو د ملا ماته ده یاره په خدای چې بیخي مرداره کړله قسم په خدای بیخي ته دلته کښېنه دا لایف در باندې ښه ښکاري پر ډاکټر صاحب زاید افغان صاحب مهرباني وکړه بیا عقل مه کېږه کور کې د ماشومان دي هغوی به تا نه شی زده کړي لیونغر ته زما کوچني ماشوم په خدای دا اوس ویل دا ببو ده په خدای کې بل رقم ته راته ویل ما اوس وایي دا ببو ده خیر ده د ما ورېره ده هېڅ خبره نه ده هغه ماشومه ده هېڅ خبره نه ودې وایي پروا نه کوي